سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. موږ تاسو ته مخکې ویلو چې زموږ راتلونکي ویډیو به د ډیلیټ شوو عکسونو او ویډیوګانو بیرته را پیدا کولو په اړه وي. نو نن هم دغه د موږ په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو. زیاتره وخت دا شی وشي چې له ټلیفون څخه هغه تصویرونه چې ډېر مهمه وي یا هغه ویډیوګانې چې ډېره مهمه وي په غلطۍ کې له سرې نه پاکې شي، او یا هم ټلیفون ماشومانو ته په ګوته ورغلی وي او تصویرونه او مهم شیونه ډیلیټ کړي وي. څنګه کولی شئ د خپل ټلیفون ډیلیټ شوي ویډیوګانې او تصویرونه بیرته لاسته راوړئ؟ نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دلته راځم زه خپل فوټوز ته د عکسونو ته غواړم دا عکسونه ډیلیټ کړم. تاسو ګورئ ډیلیټ. نو هغه عکسونه چې دلته وو نو هغه ما ډیلیټ کړل، زما نه پاک شو. څنګه کولی شم چې دغه عکسونه زه بیرته لاسته راوړم؟ نو تاسو به لاړ شئ یو اپ د په نامه د ډیسک ډیګر، دا به له ګوګل پلی او یا هم له اپ سټور نه ډاونلوډ کړئ. دا اپ به په خپل ټلیفون کې انسټال کړئ او بیا به دا اپ خلاص کړئ. کله چې دا اپ خلاص کړم، ما دغه د انسټال کړی ده، اوس مې خلاص کړ. نو تاسو به په دغه اول آپشن باندې سکین دغه ده سټارټ بیسیک فوټو سکین په د باندې به کلک کړئ. نو کوم عکسونه چې له تاسو څخه ډیلیټ شوي هغه به دلته راته ښکاره کړي او تاسو کولی شئ چې له دې نه انتخاب کړئ چې کوم عکسونه بیرته غواړئ ټلیفون ته ولېږئ. نو هغه عکسونه چې تاسو غواړئ بیرته ټلیفون ته ولاړ شي، یعنې نه غواړئ چې ډیلیټ شي، نو هغه به دلته پې کلک کاندئ. دغه نه وروسته دلته دوه آپشنه درکوي. کلین اپ د عمران لپاره غواړئ ورک کړئ له ټلیفونه، او لومړی آپشن د ریکاور غواړئ چې بیرته ریکاور کړئ یا بیرته ریسټور کړئ، بیرته ټلیفون ته راوړئ. نو په ریکاور باندې به کلک کړئ. دلته به تاسو ته مینو خلاصه شي. دا درته درې آپشن درکوي. اول آپشن دا د ریکمنډډ سیو فایل ټو ان اپ. کولی شئ چې دغه عکسونه چې غواړئ بیرته چې ډیلیټ کړي دي بیرته ټلیفون ته یوسئ. کوم ځای ته یې غواړئ یوسئ، کوم اپ ته غواړئ، ګوګل ډرایو ته یا ډراپ باکس ته او یا هم ایمیل ته، او که غواړئ چې ټلیفون ته یوسئ دویم آپشن ده. او دریم که غواړئ چې اپلوډ یې کړئ اف ټي پي ته، دریم آپشن ده. موږ تاسو په دویم آپشن باندې کلک کوو، بیرته ټلیفون ته وړو. نو د ځای کې به تاسو ورته وټاکئ چې کوم فولډر ته وړئ. زه ورته یم سکرین شاټ فولډر ته یوسم. نو بس دغه د مالته دلته پاس ولیکل ریکوري کمپلیټډ. کوم عکسونه چې ډیلیټ شوي وو هغه بیرته خپل ځای ته لاړله. نو د ځای کې درته آپشن درکوي چې غواړئ دا اپ چې دا اپګریډ کړئ که نه، دا به ورته وایي نو تھینکس. نو تاسو پورې اړه لري اپګریډ کوئ نه یې کوئ. اوس به ولاړ شو، خپل تصویران به وګورو چې آیا ریکور شوي که نه دي ریکور شوي. نو دا اپ به بند کړئ. لاړ به سو اوس موږ او تاسې ګالري ته وګورو چې زموږ فوټوز را دغه شوي دغه دی، کوم فوټوز موږ ډیلیټ کړي بیرته ریسټور کړل. نو که چېرته په دې اړه باندې پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. نو هیله ده چې دغه ویډیو تاسو سره کومک وکړي. ښې چارې او ښه وخت. تر بیا.